غنی خان د قسمت په نظم کې د الله تعالی سره مکالمه کوي او وای ورته چې څوک سوال د پولاو وکي ورکې دال اکثر خور کې پخکاری د ښکاری جال. غنی خان په ټولو نظمونو کې د الله سره په مکالمه په راز او په نیاز وي او د الله سره خبرې کول دا د الله د مینانو کار دی. هر ټرو پرو د الله سره خبرې نشي کولای. ها دعا کې سوالونه زارې او مینت دا خو هر انسان کولای شي، خو خبره د الله سره دا د خواص خلقو کار دی چې د چا د الله سره تعلق وي او څوک پیژني نو او سره بیا خبرې کوي او د الله سبحانه و تعالی چې کوم ضابطه ده په دې ته ځان پوهه کوي. نو غنی خان الله تم دغه خبره کوي چې الله ز چینما نو څوک چې د پولاو سوال وکي ته ولا دال ورکي. مقصد دا دی چې انسان هغه دعاګانې کوي چې الله مال خجون راکا، یا الله مال خوشاله راکا. نو څه چل وشي ته د خجون په ځای باندې هغه دغه جون چې دی هغه برباد کې او دغه جون چې دی تنگ شي، د خوشاله په ځای هغه خفه شي. اکثر خور کې پخکاری د ښکاری جال، ښکاری چې کله ښکار رانیسي دی او جال خور کې د پاره دی چې د ښکار راونیسي او د ښکار غوښې دی په خپل وخوري. خو زیات تر دا کېږي چې ښکاری کم جال د ښکار د نیولو د پاره خور کړی اکثر پکې ښکاری په خپل ښکار شي. نو دا د الله سبحانه و تعالی یو قانون دی چې انسان دغه کې د بل د رانیولو منصوبه جوړه کی، د بل د خورولو منصوبه جوړه کی. سچل وشي الله فرمایلی وما تشاؤون الا ان یشاء الله، ستاسو چاہت بنه کیږي، ستاسو مرضی بنه چلیږي، سچ ز غواړم هغه بکیږي. دا انسان دی د غواړي چې را ما ځان اوچت کړل او بل میرا اوپر ځولې، نو الله سو کی دیر اوپر ځي او بل په د پاسه کې نه. نو دا د الله یو قانون دی. غنی خان د دغه قانون هغه مذاکره کوي زمون سره. بیا وی چاته جام کې د سرو خاورې شګي واچي او چاله ور کې د ایرو په ډیر کې لال. اوس قسمت ته قسمت څه ته وي؟ برخه ته ویل شي. د هر سړي خپل خپل برخه د الله سره. چاله د سرو زرو جام ور کړی او داغه په لاس کې د سرو زرو جام وي، نو خاور او شګي ورته پکې واچي چې د سره په لاس کې د سرو زرو جام دی. نو په کار دی چې من سلوا دی ورکولې، نوړزان او چرګان دی ورکولې، غوښې او پولاونه دی ورکولې او خوړلې دي، خو نه ته ورته پکې خاورې او شګي ور واچي. مقصد دا دی چې یو انسان چې دی هغه ښه ژوند تېرېږي، ډېرې مزې عیاشۍ وي او دغه سلسله روانه د ترقۍ. اوس داسې هیڅ نه شوي، خو چې ته وغواړې، یعنی د داسې کوشش وي او د داسې منصوبې جوړې کړي چې د ناکامۍ هیڅ اثار په نظر نه راځي، خو چې ته وغواړې نو بس د ترقۍ او د کامیابو په لار کې خنډونه واچي او هغه د ترقۍ په ځای تنزل شروع کړي، د کامیابۍ په ځای ناکام شي. تاسو ګورئ بادشاہان چې دي د एकदम نه بادشاہ کیږي، بلکې د ناظم برتی شي او ناظم شي او بیا ایم پی آی شي او بیا چې د صوبایي وزیر شي، دغه رنګ بیا ایم ان ای شي او بیا وفاقي وزیر شي، چرته سپیکر شي، اخر صدر شي، وزیر اعظم شي. نو زوال دله په کم وخت راځي چې کله د صدر شي. په کار دا ده چې دله نور ترقی شوی، خو نه، دا د الله قانون دی چې ترقی به انسان کوي کامیابی به کوي. نو هر سیز له الله زوالی خېده چې کله د خپل حد ته ورسی، د هر یو سیز خپل حد چې کله خپل حد ته ورسی، الله ولا د کوششونو باوجود چې د نه غواړي چې راځي تنزل اختیار کما، خو الله سبحانه و تعالی د مخه د کامیابی په ځای د ناکامۍ او د ترقۍ په ځای د تنزل کی. نو چاته جام کې د سرو خاورې شګي واچي، دا د الله قانون دی. او چاله ور کې د ایرو په ډیر کې لال. څوک په ایرو کې لبیږي، ایره تاسو پیژنئ کنه، دا لرګي چې وسوځل شي د هغه هنګار بیا ایره شي، نو څوک په هغه کې ګوتې شتي وخی او لال ولا ور کې.
مقصد دا دی چې د ترقۍ او د کامیابۍ هیڅ امکان نه وي، خو یکدمي ته دغه کې ترقي ولم ورکې او کامیابي ولم ورکې او غریب وي، د چا په وهم ګمان کې هم نه راځي چې دی مالدار شي، دی به شهرت ومومي، دی به عزت ومومي، خو او یې ګمنامه نو شهرت ولم ورکې او څوک عزت هم نه کوي، د چا په خیال کې هم نه راځي عزت ولم ورکې، شهرت ولم ورکې او دولت ولم ورکې. یو وبال چې څوک په صبر صبر تیر کې ور راولي د هغې لوی وبال، او یو مصیبت چې په چا راشي هغه په صبر صبر تیری ګوري څه چې د هغې نه پس ولا بل یو وبال راشي. ضروري نه ده چې یو مصیبت څوک په صبر تیر کړي نو صبر بدله چې د هغه بیا دا چې یاره تعالی بیا الله خوشحالي درکوي، نه، دا د الله منشا ده. کو د خفګان پس خفګان درکوي او که نه د خفګان نه پس هغه خوشحالي درکوي. خو اکثر دا کېږي چې یاره یو سړی دی او هغه ښه ترقي لکه بادشاه دی، وزیر دی، ونیسل شي، چې ونیسل شي نو بیا جیل شي او د جیل نه بیا پانسي شي، دا تاسو یې نه. نو یو وبال چې څوک تیر کې په صبر باندې، نو د صبر هغه میوه دا نه ده چې یاره اوس په د مزې نه، د هغې نه پس نور خراب ژوند هم راتلی شي. څومره بار چې څوک وړي دومره وراچې د زمري خطرۍ نه تیری شغال، څومره بار چې څوک وړي دومره وراچې د زمري خطرې نه تیری شغال. شغال ګیدړ ته وایي، زمری خو زمری. دا د الله قانون دی، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تعالی چې په چا باندې څومره بوج راچوي نو دا په دې کې الله طاقت یې ښیي، دومره بوج دی وړی شي. دا څومره چې تاسو ګورئ او په چا باندې سخت راځي نو تماشي ورته تماشایي چې دی که نه کتون کې هغه ورته حیران چې ګوته په خوله شي چې یاره دی څنګه دا برداشت کوي، خو نه د هغه د برداشت خبره وي، هغې برداشت کولی شي ځکه الله سبحانه وتعالی په دې کې طاقت یې ښی دی. الله دومره تکلیف ورکوي، دومره بوج وراچوي څومره چې انسان وړی شي، او د بوج نه سوا یعنی د طاقت نه سوا الله سبحانه وتعالی په چا باندې بوج نه اچوي. د زمري خطرۍ نه تیری شغال، زمری چې دی هغه ښکار رانیسي، او چې ښکار څوک رانیسي یعنې که دی چې ښکار رانیسي نو مار رانیسي، دی مګرمچ رانیسي، دی خطرناک خطرناک څیزونه رانیسي د خپل خوراک دپاره، نو دی د دغې خطرناک څاروي هغه ژوند اخلي. نو چې هغه دی ژوند اخلي نو هغه هم د ده سرور خو نه دی چې هغه ورته ځان په حواله کړي چې ته څه کوې، ستا خېټه مړه شي زه دې مړ شم، داسې خبره نه ده، بلکې هغه هم د ده دغه اخلي چې یاره زم دی مړ کړمه، زم دی خپل ښکار کړمه. نو زمری ښکار چې کوي دی د خطرو نه تیریږي. اوس ګیدړ چې دی ګیدړ د دغې لار نه تیریږي، ګیدړ خو زمری دغه وکړي ماتې وکړي او بیا تی خپل ځان موړ کړي او هغه ماتې هغه مردار هغه شان پاتې شي هغه ښکار، او ګیدړان بیا راځي او په تیار یې خوري. نو ښکار چې دی هغه زمری کوي ځکه چې دی د سختو نه تیر شي، د خطرو نه تیر شي. چې کوم کال خلق زاری د باران وکړي په باران پسې ډانده کې هغه کال، او دا موږ یینو اکثر چې یاره په کوم کال کې باران نه کېږي او خلق چې دی د باران دپاره استسقا منځونه کوي، زارۍ کوي، نو داسې وشي چې هغه کال د سره ټکې باران هم ونه شي. او په آخر کې ورته غني خان وایي الله ته چې لیوني نه خفه مه شي در قربان شم، اکثر ودغې د خر په ځای کلال، چې ای زما یاره ګورې زما نه خفه نه شي، لیوني نه خفه نه شي، زه خو لیونی یم نو زما نه به خفه کېږي نه، ستا نه قربان شمه، ځکه چې زه خو لیونی یم، اکثر د خر په ځای کلال داغمه، خر نه جوړی. نو دا یو علاج دی چې یاره دا څاروي مخکې خلکو داغل، انسانان به هم داغل شو. نو اوس خر نه جوړی دی، په کار ده چې زه خر وداغم، خو لیونی یم زه د خر په ځای د خر مالک یعنی کولال وداغم، دا زما کار دی. مقصد دا دی چې یا الله دا د غني خان هغه حسن پرستی ده که نه، دا د هغه کمال دی، هغه
په جټه خزه باندې غنی خان چې کم نظم لیکلی دی نو بے تعلیمه خزه غوا ده او خو کټوله بیج بها ده او په اخر کې وایي چې را دا دروغ دي که رښتیا او لیونه مین په غوا دا د غنی خان هغه ښایست ده د کلامو چې غنی خان الله ته اول دا خبرې وکړي او په اخر کې ورته سوی لیونی نه خفه مشي در قربان شم اکثر و داغي د خرف په ځای کولال دلته غنی خان خبر راغونډه کی چې دا څومره هم په دې دنیا کې د عروج او د زوال او د خفګان او د خوشحالۍ د کامیابی او د ناکامۍ د ترقۍ او د تنزل چې کوم نظام روان دی نو دا خو روان د الله په منشا دی کنټرول کوي هغه خو په دې کې د زوال او د عروج سبب چې دی نو دا الله تعالی انسان له خپل ور کړی دی یو انسان دی الله دله دال ور کړی دی نو بس په دې دال صبر وکړه پلاو نه سره غواړي او که پلاو غواړي محنت وکړه دغه رنګي ښکاری چې بل ښکار کوي نو د خدای دوسته مخ کار کوه کنه څه چې الله درکړي دي نو په آرامه خوره ځان د خطرونو ولې تیرې او دا تمام خبرې چې دي لکه غنی خان مونږ ته پدې کې وایي چې مونږ دې په خپل قسمت باندې صبر وکړو چې کله انسان په خپل قسمت باندې صبر وکړي نو بیا دې به د الله نه ګیلمن کېږي نه او په دې ټول نظم کې چې غنی خان څه خبرې کړي دي نو په دې کې غنی خان قصوروار چې دی هغه الله نه دی ګڼلی چې یاره قصور د الله دی خلق ګیله کوي د الله نه نو څوک چې الله نه پیژني هغه د الله نه باغی شي اوس په دې کې د بغاوت خبرې ښکاري مونږ ته خو اخر کې غنی خان څه چلو کې غنی خان انسان قصوروار وګڼي چې الله په حالاتو بدلولو کې اگر چې داستا کار دی خو په دې بربادو کې د انسان خپل لاس دی جنگونه ولې راځي قاتونه او ګرانی او دا هر څه ولې راځي دا د انصاف قتل ولې کیږي انسان یې کوي کنه نو انسان خپل عمل درست کی سیده کی د الله تر طرف نه فیصله سم را روان شي او کچره انسان خوب وي نو حالات هم کاږي راځي